دوه خبرې هلال یاسیني صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. خټک صاحب مبارک دی دا کتاب. ما د سهار راځي په دې کې فکر کاوه چې شور خاموشي د واستاسي مطلب صحیح ډېری معناوي فکر تراتلې هغه کې پاسون انقلاب وضعیت ناخوخي د دوبۍ او د اماراتو ماحول پاغه کې زموږ مزدوري او په دې مزدوري باندې څوک راځي څوک ناراضي د دې حالت تصویرول دا ټول یو معنا به ماته ذهن تراتللې یو څو اشعار مې هم پکې په عجله باندې ولوستل او د لومړی شعر د دې خو ښکارندوی دی چې بخنه غواړم چې دا کتاب څه معنا لري چې د خاموشۍ له شوره ډېرو سرتندې ونیوه د بېوسۍ له زوره ډېر په زنګانه پرېواته. د کتاب لیکل اسانه خبره نه ده. ما خپله هم خواري کړې ده او بیا په داسې یو ماحول کې چې هلته مزدوري وي، هلته مصروفیتونه وي، دوبۍ وي، لاره وي، میلمانه وي، خلک ځي راځي، په داسې ماحول کې د کتاب لیکل ډېر مشکل کار دی. ما خپله کوشش کړې دی، زه پکې تر اوسه پورې بریالی شوی نه یم، خو په داسې ماحول کې د کتاب لیکل ډېر یو غټ بغاوت دی، ډېر یو غټ بغاوت دی چې هغه راتلونکو نسلونو ته دا نښه پرېږدي چې د یو مرحلې خلکو څه فکر کاوه. داسې خلکو چې هغوی مسافر وو. دلته ډېرو ملګرو کتابونه لیکلي دي، نن هم ډېر شاعرانو ماشاءالله ډېر ښه شعرونه ویلي. زه کله کله په دې فکر کوم چې آیا زموږ د وطن ټول شاعران دلته راغلي دي او که نه مسافري هم په دې کې یو مهم رول لري. خټک صاحب، یوسفزی صاحب، نورو ملګرو دلته ډېر وخت تېر کړی دی. زما اته کاله وشو په اماراتو کې او دوی د 15 کالو څخه ډېر وخت وشو. فکر کوم یو داسې یو څوک چې هغه دلته ډېر وخت تېر کړی وي باید په دې باندې یو لیکل وکړي چې دا زموږ د شاعرانو تعداد، دا کتابونه، آیا دا یو طبیعي پروډکټ دی، یو طبیعي منتج دی او که نه مسافري هم په دې کې ډېر مهم رول لري. خټک صاحب بیا هم تاسو ته ډېره زیاته مبارکي وایم او ډېره مننه چې زه مو هم راوبللم او مننه چې ما ته مو وخت راکړ. ممتاز صاحب، کورم ودان. زموږ تخصصي میلمنونه بل میلمه مونږ ته ډېر ګران، ډېر پښتون، ډېر په پښتو مین عبدالله شاه ژوندون صاحب ته خواست کوم که دوه خبرې کوي. عبدالله شاه ژوندون صاحب. السلام علیکم. اجاز خټک سلامونه او مبارکي درته وړاندې کوم. ډېر خوشحاله یم چې له تاسو سره یم او ډېره زیاته مننه کوم د دې غونډې له ترتیب کوونکو څخه چې موږ ته دومره اعزاز راکړو چې د مېلمستون په چوکۍ کې له اجاز صاحب سره تقریبا 4 کلونو راهیسې اشنا یم. همیشه په داسې محفلونو کې ورسره کتلي چېرته چې د علم، چېرته چې د پوهې د پرمختګ خبرې کېږي، د پښتونولۍ خبرې کېږي. نو رښتیا هم له همدې څخه معلومه چې اجاز خټک صاحب خپل عمر بې ځایه نه دی تېر کړی. په مسافریو کې د خپلې ژبې لپاره کار کړی، هلې ځلې یې کړي دي او دا د خپلو هلې ځلو له برکته نن موږ ته پښتنو د ونازوو غونډه مو ورته جوړه کړه. نو ډېر زیات خوشحاله یم چې نن له تاسو سره یم، د اجاز خټک صاحب سره یم. یو ځل بیا مبارکي ورته وایم او بس همدومره خبرې وې. مهرباني نشته راسره انشاءالله. ذهن کې دوستان د منتاسب وو د بس د غوښتنه منتاسب غزل وو منتاسب غزل وو